نو موږ دا خبره کوله چې کله موږ کمپیوټر ته داخل شو نو موږ سره دلته سټارټ سکرین موجود دی. بیا د سټارټ سکرین سره څنګه چې کوم موږ وینډوز سی بټن پریس کړو موږ سره چې کوم دی د دې یو مرچنډایز راشي چې د مرچنډایز نه مطلب موږ سره معنا دا ده چې موږ سره دلته څنګه چې سټارټ مینو او په هغې کې موږ سره کنټرول پینل او په هغې کې نور کمانډ و په همدې طریقې سره چې کوم دی په دې څنګ کې موږ سره څه راغللو مرچنډایز د هغې په ځای راغللو. بیا چې کله موږ د سټارټ سکرین ته داخل شو نو په دې کې موږ سره دا مخامخ چې کوم ښکاري دې ته موږ ایفس ویلی شو او د دې ایفس مطلب موږ سره څه دی د ایفس مطلب چې کوم موږ سره دلته لیکل کېږي دې طریقې سره د ایف مطلب دا دی چې اپلیکیشن سافټویر. د اپلیکیشن سافټویر مطلب دا دی چې موږ سره هغه سافټویر چې هغه په وینډوز 8 کې راغلی دی تاسو کتلی شئ دا هر یو موږ سره چې کوم دی یو سافټویر دی او د دې نه تاسو استفاده کولی شئ. که هغه موږ سره ویدر په نوم باندې دی، که هغه د منی په نوم دی، که هغه د پیپل په نوم دی، که هغه سکایپ دی، هر یو سافټویر چې د مخامخ تاسو ګورئ دې تاسو سره د وینډوز 8 کې راغلی دی او د دې نه تاسو یوز یا استفاده کولی شئ. مثلا ویدر دی، که تاسو د ویدر باندې کلیک وکئ نو د هوا د حالاتو دپاره چې کوم دی موږ ویدر دا سافټویر دی کې موجود دی موږ سره موږ د دې نه استفاده کولی شو. د هوا د حالاتو دپاره چې کوم معلومات دي هغه معلومات به موږ ته په دې ویدر کې راکوي راته. د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو سره په دې کې پیپل دی مطلب ته غواړي چې زه د نورو خلکو سره کمیونیکیشن د کمپیوټر د لارې وکړم نو ته د پیپل نه استفاده کولی شي یعنې مطلب په دې باندې کلیک کولی شي. دا ټولې خبرې د انټرنیټ یعنې دغه سافټویر چې کوم دي تاسو سره به نیټ موجود وي نو بیا ته د دې نه یوز یا استفاده کولی شي. همدې طریقې سره ته ګوره تاسو سره کیمره ده که چېرته په کمپیوټر کې تاسو سره دغه کیمره موجوده وي نو تاسو سره دلته د دې سافټویر هم موجود دی. دلته راشه په دې باندې کلیک وکړه تا ته هغه کمره درکوي چې دا ستا دا کمره ده او ته د دې نه استفاده کولی شي. نو فلحال ګوره زما په دې کمپیوټر کې کمره موجود ده نو ما ته وویل چې ستا کمپیوټر کمره لري نو ته د دې نه یوز یا استفاده په اسانه طریقې سره کولی شي. نو ګوره دې طریقې سره د کمرې استفاده هم ته کولی شي. د دې نه هغه سافټویر چې هغه موږ سره د وینډوز 8 کې راغلی دی نو هغه تاسو په سټارټ سکرین کې لیدلی شي او که څوک درنه پوښتنه وکړي چې یاره په دې سافټویر ته څه نوم اړ نو موږ ورته څه وایو چې د دې نوم موږ سره ایفس دی را سره یعنې د ایفس مطلب دا چې اپلیکیشن سافټویر سره. بیا تاسو ګورئ دلته ډاون طرف ته تاسو راشئ نو په دې کې نورې سافټویر هم موجود دي. موږ سره درې رقمه سافټویر دي، درې قسمه سافټویر موږ سره موجود دي چې یو ته موږ لایف سافټویر ویلی شو لایف سافټویر او دویم چې کوم دی موږ سره هغې ته موږ لایف نه موږ چې کوم دی ورته ویلی شو پرسونل سافټویر پرسونل او هغې نه علاوه چې کوم دی موږ سره دریم چې کوم دی هغه را سره کنیکشن سافټویر دی را سره. څو رقمه سافټویر دی موږ سره؟ درې رقمه سافټویر دی. لایف سافټویر هغه سافټویر ته ویل کېږي چې هغه موږ ته روزمره معلومات راکوي د انټرنیټ د لارې. لکه فار ایگزامپل ما سره ویدر دی دې ته موږ لایف سافټویر ځکه ویلی شو چې دا موږ ته روزمره یا ساعت په ساعت چې کوم دی د هوا په باره کې څه راکوي راته معلومات راته راکوي. یا فار ایگزامپل سکایپ دی نو زه ته روزمره یا هر ټایم کولی شم چې د دې نه استفاده وکړم او دې چې کوم دی استعمال کړم خلکو سره په دې باندې خبرې وکړم. همدې طریقې سره منی تاسو ګورئ د بانک چې کوم سیستم موږ سره دی نو که دې نه ته استفاده کړې تا ته به د هره ورځ چې دی د پیسو په باره کې معلومات درکړي چې افغانۍ دومره شو ډالر دومره شو کلدار ایرو یعنې د موږ ته به چې دی د انټرنیټ د لارې معلومات راخلي او لایف حالت کې به راته ښایي د ثانیه ثانیه معلومات به موږ ته راکړي نو ځکه ورته موږ لایف سافټویر ورته ویلی شو. همدې طریقې سره تاسو هر یو سافټویر دلته کتلی شئ دا مخامخ چې کوم سافټویر موږ ته پراته دي دې ټولو ته موږ لایف سافټویر ویلی شو. ورته ولې ورته لایف سافټویر موږ ویلی شو ځکه چې دا موږ ته ساعت په ساعت معلومات راکوي راته. تاسو وګورئ په دې کې میپ موجود دی دا چې کوم دی موږ ته لایف میپ چې څه حالات په دې اوس په دې ننګرهار کې تېرېږي یا په افغانستان کې تېرېږي نو موږ د دې نه استفاده کولی شو. یعنې هغه ساعت په ساعت چې کوم حالات تېرېږي هغه ټول معلومات موږ ته په دې میپ یا په دې نقشه کې ښکاره کېدلی شي نو ځکه ورته زه لایف سافټویر ورته ویلی شم. په یاد ساتئ دغه لایف سافټویر چې کوم موږ سره دلته موجود دی دا به کوم ټایم کې کار کوي کله چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي او تاسو چې دی په مایکروسافټ اکاونټ کې خپل یو اکاونټ یا آی ډي ولرئ نو هغې نه بعد چې کوم دی د دې نه تاسو کولی شئ استفاده کولی شئ. بیا به وروسته تاسو وایي چېرې موږ خپل اکاونټ څنګه جوړو بیا د یو ایپس نه استفاده څنګه کولی شو نو هغه به تاسو وروسته وایي. نو دغه موږ سره چې کوم دی تاسو ته چې دا مخامخ کوم ښکاري هغې ته موږ لایف سافټویر ورته ویلی شو. بل تاسو سره چې کوم دی په کنیکشن سافټویر چې کوم تاسو سره دی هغه څنګه سافټویر دی
لکه مثلا ته چېرې زه د انټرنیټ د لارې د دې سافټویر په واسطه باندې څه معلومات رالم یا گیمز را ډاونلوډوم یا فار ایگزامپل بوک را ډاونلوډوم نو په دې کې تاسو سره یو سافټویر دی چې هغې ته موږ ویلی شو سټور په نوم باندې هغه سټور داسې سافټویر وي چې ته کله غواړې چې د دې د وینډوز 8 د ایپس د لارې یا د دې سافټویر د لارې چې کوم دی ته غواړې زه ورته چې ما سره چې کوم دی گیمز را ډاونلوډوم یا چې کوم دی د بوک راخلم نو هغه بوک راخیستلو دپاره چې دی تا سره چې کوم دی سټور په نوم باندې سافټویر دی نو دې ته موږ کنیکشن سافټویر ویلی شو چې موږ د دې د لارې کولی شو چې د سټور د لارې یا د انټرنیټ د لارې چې کوم دی څومره معلومات د هر څه په باره کې چې وغواړو هغه معلومات تاسو کولی شي چې راواخلئ او تاسو یوز کړئ خو یاد ساتئ دغه نه چې کله ته معلومات رالې نو د دې معلوماتو دپاره به ته خپل اکاونټ لري او بل د دې داسې حساب وي چې کله ته د دې نه مطلب هر څه معلومات راوالې که هغه بوکس دي که هغه ویډیو دي که هغه تا سره گیمز دي نو هغه به صرف ستا په کمپیوټر کې استعمالیږي کافي او دا خبره به پکې نه وي در سره که انټرنیټ وي که نه وي در سره یو ځل چې تا ډاونلوډ کړې ستا په کمپیوټر کې به دا یوز کېږي که هغه گیمز دي او هغه گیم به تا درکوي چې کوم مایکروسافټ کمپني په خپله باندې جوړ کړي اوریجنل صحیح گیمونه دي در سره یعنې پرې به وي در سره خو کله چې ته استعمالوې یوازې ته استعمالولی شي بل چاته دا گیم ته نشي ورکولی نو دې رقم سافټویر ته چې کوم دی موږ کنیکشن سافټویر ویلی شو چې کله زموږ خوښه شي نو یو څه موږ رالو نو دې لپاره چې کوم دی د دې نوم به موږ سره څه وي کنیکشن سافټویر لایف سافټویر خو موږ سره داسې و چې موږ ته به چې کوم دی خپله روزمره معلومات راکول یا د ویدر په حالت کې یا د پیسو په حالت کې یا فار ایگزامپل د نقشې په د باره کې به موږ ته معلومات راکول خو دې چې کوم دی لایف معلومات موږ ته نه راکوي دې چې کوم دی موږ ته څه کوي دې چې کله زموږ خوښه شي موږ د دې نه کولی شو چې استفاده وکړو او موږ هغه خپل معلومات یا زما چې څه پکار وي هغه زه د دې لارې څه کوم را ډاونلوډ کوم بل تا سره پرسونل سافټویر دی پرسونل سافټویر هغه سافټویر ته ویل کېږي چې هغه موږ خپله انسټال کړي او په ایپس کې شامل شوي وي لکه مثلا مایکروسافټ افیس شو ما سره یا کوروډرا شو یا ایډاپوډوشاپ شولو دغه رقم سافټویر ته چې کوم دی موږ پرسونل سافټویر ویلی شو کله چې تاسو راشي دلته په دې سټارټ سکرین باندې کلیک وکړئ او د دې کلیک نه بعد تاسو ته چې کوم دی دا چې دی کنیکشن یا لایف سافټویر موجود دی دې کې او بیا موږ چې کله دې ته راشو د ډاون طرف ته راشو نو دې کې چې کوم سافټویر موجود دی هغې ټولو ته موږ څه ویلی شو پرسونل سافټویر ورته ویلی شو یا ساتي دې کې ګډ وډ دي هم تا سره لایف سافټویر شته او تا سره پرسونل سافټویر شته دی چې کوم یو سافټویر زموږ دلته ګوري فار ایگزامپل اډوب اکروبیټ ما انسټال کړی دی نو دا ما خپله انسټال کړی چې کله یو څه ته خپله انسټال کړي هغې ته موږ پرسونل سافټویر ویلی شو اډوب ډرایو ویور دی نو ما انسټال کړی تاسو وګورئ دا هر یو سیکشن چې تاسو ته ښکاري دا سافټویر ما په خپله انسټال کړي دي نو ځکه ورته زه کوم رقم سافټویر وایم پرسونل سافټویر ورته ویلی شم نو دا هر یو تاسو چې کوم ګورئ دلته موږ سره پرسونل سافټویر دی گیمز دي تا سره اوس یا فار ایگزامپل هیډ فټنس دي در سره دغه بعضې یو نیم چې کوم دی هغه موږ سره د وینډوز 8 چې دی خپل ټیمز یا ایپس دی موږ سره او دغه چې کوم سافټویر دلته دی موږ سره دلته موجود دي یا زه دې خوا راځم نورې سافټویر فار ایگزامپل کوروډرا باره کې چې کوم سافټویر ما انسټال کړي یا د مایکروسافټ افیس باره کې چې کوم سافټویر ما انسټال کړي دي دې ته موږ پرسونل سافټویر ویلی شو که انټرنیټ موجود وي که نه وي موجود به زه په یو پروګرام کلیک کولی شم او هغه پروګرام ځان سره اوپن کولی شم ولې دا خو ما انسټال کړی دی د انټرنیټ ته ضرورت نشته دی نو کله چې تاسو د سافټویر استعمال کوئ نو بلته د 3 رقم سافټویر استعمال کولی شئ په وینډوز 7 کې د 3 رقمونه کېدلی شو هلته به صرف چې کوم دی موږ سره د پرسونل سافټویر چې کوم دی یوز کېدلی شو او دا نور چې کله تا استعمالول د هر یو دپاره به تا بیل بیل سافټویر پیدا کولو هغه به د خپل کمپیوټر کې انسټالولو بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی تا انټرنیټ سره کنیکشن جوړولو مایکروسافټ کې به د اکاونټ جوړولو بیا به چې کوم دی تا د سافټویر نه استفاده کوله اوس دې چې کوم دی په د وینډوز 8 کې موږ سره داسې کار وي چې کله ته ځان ته غواړې چې یو آی ډي جوړه کړي فار ایگزامپل یا ته د مایکروسافټ اکاونټ جوړ کړي نو تل ته کولی شي چې د دې لارې ته کولی شي چې ځان ته یو اکاونټ هم جوړ کړي او په همدې کې او بیا د همدې نه علاوه چې کوم دی بیرته د دې نه څه وکړي یو استفاده د دې ایپس نه ځان سره وکړي خو یاد ساتئ د لایف دی او که تا سره کنیکشن والا سافټویر دی هغې ته به د انټرنیټ ضرورت وي تاسو سره به ضرور انټرنیټ موجود وي چې کله انټرنیټ موجود وي نو بیا تاسو کولی شئ چې د دې ایپس ته تاسو په صحیح توګه استفاده وکړئ دا به تا ته د ثانیه معلومات درکړي درته نیوز به درکړي درته نو کله چې تاسو غواړئ چې ما سره چې لایف سافټویر استعمال کړئ نو لایف که ته ډاون ته راشئ نو په دې کې هغه سافټویر دی چې کوم تا انسټال کړي دي نو که ته د دې استعمال کړې نو د استعمال ته هم کولی شئ ځان سره بل تاسو وګورئ چې کله موږ دلته راشو په دې ځای کې موږ سره په دې لایف سافټویر نه بره لیکلي دي یو نیم سره راکړی راته چې دا موږ سره د کمپیوټر نوم دی را سره
نو کله چې ته په دې کلیک کې بیا درې خبرې در سره راځي چې یو تا سره چینج اکاونټ پکچر دی لاک او سین آوټ دی در سره دا درې خبرې دي موږ سره په دې کې یعنی موږ چې کوم چینج اکاونټ پکچر کله چې تاسو د اکاونټ کمپیوټر خپل خلاص کړئ په لومړي ځل سره کله چې موږ کمپیوټر خلاص کو تاسو وګورئ زه راځم دا لاک کوم نو په دې کې چې کوم پکچر موږ سره وي دغه پکچر د چینج کولو لپاره چې کوم دی هلته موږ ته چې د خپل پکچر څنګه کا ته بدل کړه ځان سره که ته غواړې چې د خپل پکچر د دې نه بدل کړې ته نو کولی شي د عکس ته بدل کړي نو کله چې دلته تکلیف وکړي زه ته صرف په دې خبره کوم چې موږ څنګه دې نه استعمالولی شو نو چینج اکاونټ پکچر باندې ته کولی شي او د خپل عکس د دې نه بدلولی شي تاسو وروسته په ډیټیل سره دا خبرې کوئ په مرچنډایز کې یا په کنټرول پینل کې نو کله چې دلته کلیک وکړي نو دې نه ته کولی شي او خپل پکچر بدل کړي د اکاونټ چې کوم هغه پکچر دی هغه ته د براوز د لارې راخلي یا په دې کې تاسو سره موجود دی هر یو عکس چې تا راواخیستلو دلته به یو پکچر باندې کلیک وکړي او دا به چوز امیج کې نو ستا عکس به چوز شي آینده کې چې کله ته دا کمپیوټر خلاصې فار ایگزامپل زه راغلم دا کمپیوټر مې خلاص کړلو نو تاسو کتلی شئ په هغه ځای کې به کوم پکچر موجود دي موږ سره کوم چې موږ هغې ځای نه ورته انتخاب کړی یعنی د عکس د بدلولو لپاره چې کوم دی په وینډوز 8 کې موږ چې کوم دی دې کې څه استعمالو ورته چینج اکاونټ پکچر باندې ورته استعمالولی شو او په وینډوز 7 کې موږ چې کوم دی یا به پرسونلایز ته تللو هغې ځای نه به هم چینج کولو یا به چې کوم دی زه راتلم کنټرول پینل ته بیا به چې کوم دی یوزر اکاونټ ته راتلم بیا به هغې ځای کې ما چې دی چینج پکچر کولو په دلته موږ سره ډېر په ایزي طریقې سره چې کوم دی موږ کولی شو چې د خپل اکاونټ پکچر څنګه کړو بدل کړو شته مشکل تر دې ځای پورې بل موږ سره لاک مطلب دا چې کله موږ غواړو چې د خپل کمپیوټر دې ته موږ پاسورډ ورکړی وي او زه چېرې دې کمپیوټر کې زه کار کوم اوس بس دی یو 10 منټه بعد نور کار پکې کوم خو کله چې دې کمپیوټر نه ته جګېږي ته چېرې دې کمپیوټر کې د زما څوک ګوتې ونه وي دا دې لاک شي تا پاسورډ ورته ورکړی وي که نه نو که ته وایې چېرې ما سره دا څومره ویډیو ما اوپن کړي دي فار ایگزامپل دا فایلونه مې اوپن کړي ریکارډ مې شروع کړی دی دا دې نه ختمېږي خو صرف دا دې لاک شي هر څوک دې ته نشي ورننوتلی نو د دې لپاره به ته داسې طریقه وکړې را به شي په دې ځای کې به ته په لاک باندې کلیک کړې چې کله په لاک کلیک کړو ستا هغه ویډیو هر څه په ځای باندې پاتې شوله خو ته چې کله ور داخلېږي نو تا نه به څه غواړي پاسورډ یعنی بل نفر نشي کولی چې اسانه طریقې سره دې ته داخل شي کله چې یو بل نفر داخلېږي نو هغه ته پاسورډ یاد وي نو زه به ورته پاسورډ ورکړم چې دا پاسورډ دی نو ګوره د پاسورډ په واسطه باندې به دې ته بېرته داخل شم او کله چې پاسورډ ما ته نه وي یاد نو زه بیا نشم کولی چې د لاک د لارې دې ته داخل شم بل دا ګوره چې کله لاک کړو هغه ټولې خبرې ځای په ځای باندې پاتې شوي موږ سره که ریکارډ شروع دی نو ریکارډ هم په ځای باندې پاتې دی که چېرته مثلا یو فایل ما اوپن کړی نو هغه فایل هم په ځای باندې پاتې دی کله چې د کمپیوټر تاسو کلوز کوئ یا فار ایگزامپل دا کمپیوټر تاسو شټ ډاون کوئ نو دغه ټایم کې چې کوم څومره سافټویر ته اوپن کړي دي یا ریکارډ تاسو شروع کړي یا ویډیو ته اوپن کړي دا ټول ختم شي خو د لاک په واسطه باندې تاسو سره دا هېڅ خبره یعنې که سافټویر دې اوپن کړی وي یا فار ایگزامپل ویډیو ته اوپن کړي وي دا به په خپل ځای باندې پاتې وي صرف ستا د کمپیوټر چې کوم ایډمنسټریټر وي یا فار ایگزامپل تا یو اکاونټ جوړ کړی وي هغه اکاونټ ته به لاړ شي دوماري به ته چې داخلېږي نو پاسورډ به ورته ورکړي ستا هغه ډیټا کې به څه تغیرات نه وي راغلي هغه به په خپل ځای باندې پاتې وي در سره نو موږ دې دا خبره کوو چې موږ چینج یو پکچر څنګه چینج کولی شو او د هغې نه علاوه چې کوم دی موږ دا لاک کولی څنګه شو نو کله چې تاسو لاک غواړئ دې ځای لاک کړئ او کله چې تاسو پکچر بدلوئ نو دې ځای دا پکچر څنګه کې ورته بدل کړئ تاسې بل تاسو سره سین آوټ خبره کوي در سره د سین آوټ مطلب موږ سره دا دی چې کله موږ وایو چې دغه کمپیوټر دې ما سره ریسټارټ نه لاګین شي را سره یا لاګ آف شي لاګ آف مطلب دا چې ما سره یو ځل ریسټارټ شي او دومواري د کمپیوټر څنګه کېږي ولګېږي را سره یعنی څومره فایلونه چې ما اوپن کړي دي په دې کمپیوټر کې څومره ویډیو چې ما اوپن کړي دي یا څومره پکچر چې ما اوپن کړي دي دغې لاګ آوټ سره به چې کوم دی دا ټول د منځه لاړ شي او دا کمپیوټر به یو ځل ریسټارټ شي او بیرته به تا سره دا کمپیوټر څنګه شي په خپله باندې خلاص شي بعضې ټایم کې زموږ کمپیوټر هینګ شي یا بعضې ټایم کې فار ایگزامپل سافټویر مسله راشي هغه صحیح طریقې سره نه اوپن کېږي نو د هغې دپاره چې موږ یا بعضې ټایم کې موږ داسې طریقه وکړو چې یو سافټویر انسټال کړو تر څو پورې چې دا موږ ریسټارټ کړی نه وي نو سافټویر کار نه کوي در سره نو هغې دپاره به تاسو راشي پر سین آوټ باندې به کلیک کوئ چې کله هم تاسو په سین آوټ باندې کلیک کوئ ستاسو دا کمپیوټر به ریسټارټ شي خو د ریسټارټ کېدو سره به چې کوم دی هلته به چې تاسو څومره سافټویر موفټویر اوپن کړي هغه ټول د منځه تا سره ځي در سره نو د لاک تر منځ او د سین آوټ تر منځ تاسو ته یو نفر پوښتنه کوي چې د دې تر منځ فرق څه دی نو فرق دا دی چې لاک سره هېڅ هم د منځه نه ځي صرف اکاونټ لاک شي او سین آوټ سره به چې کوم څه موږ اوپن کړي دي هغه ټول به د منځه لاړ شي او کمپیوټر به دومواري څنګه شي ریسټارټ به شي در سره
او چینج اکاونټ پکچر باندې تاسو پوه شئ چې دا څه کار کوي. موږ سره د اکاونټ د پکچر د چینج کولو لپاره د دې ځای نه موږ استفاده کولی شو. یا ساتئ دا خبره ډېره ایډوانس ده چې کله موږ دلته راشو په دې مرچنډایز کې په دې سیټینګ کې به تاسو دا ټولې خبرې کوئ. په پرسونلایز کې چېرې د اکاونټ پکچر څنګه چینج کېږي نورې خبرې دا ټولې په دې ځای کې تاسو سره شته دی. اوس زه تاسو ته صرف د دې وینډوز 8 د انټرفیس باندې خبره کوم چې موږ سره په دې کې د دې انټرفیس څنګه دی څنګه کار کوي در سره. بل تاسو ګورئ په دې کې دا ایپس موجود دي. دا د ایپس تاسو ته ښکاري که نه په دې کې دوه رقمه ایپس دي تاسو سره. یو چې کوم دي تاسو دې ته اصلي کې دا یو ته موږ ټرایلز ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ ټرایلز. دا ټرایلز دغه کاشي خو تاسو لیدلي وي که نه دا کوم چې لګېږي دې دغه سټیل چې کوم دی په هماغه شکل کې دلته جوړ شوی دی نو ځکه ورته موږ څه ویلی شو؟ ټرایل ورته ویلی شو. ټرایلز څه ته ویل کېږي؟ کاشي نه وي بعضیانو کې چې لګېږي هغې ته ټرایلز وایي. او دلته چې کوم په وینډوز 8 کې دی هم موږ ورته څه ویلی شو؟ ټرایلز ورته ویلی شو. ځکه د دې دغه چې کوم شکل موږ سره موجود دی نو دې ته موږ ځکه ټرایلز وایو چې د دې دا سټایل چې کوم دی په هماغه شکل دی او په هماغه شکل په دې وینډوز 8 په دې سټارټ سکرین کې لګېدلی دی ورته. نو کله چې تاسو یې چېرې یو نفر تاسو نه پوښتنه کولی شي چېرې دې ته څه ویل کېږي؟ ایپس ورته ویل کېږي. دا خو ټول سافټویر دی. خو د یو ته موږ څه ویلی شو؟ د یو ته موږ څه ویلی شو؟ ټرایلز ورته ویلی شو. او د ټرایلز معنا به څه وي در سره؟ د ټرایلز معنا دا چې دې دا سټایل چې کوم جوړ شوی دی هغه د کاشي په شکل کې جوړ شوی دی نو ځکه ورته موږ څه ویلی شو؟ ټرایلز ورته موږ ویلی شو. نو دغه خبره چې کوم ده صرف په دې سټارټ سکرین باندې تاسو ته مه وکړه چې په سټارټ سکرین کې څه موجود دي را سره نو دغه شیان په دې کې موږ سره موجود دي را سره. بیا ګوره کله چې ته کمپیوټر تا سره خلاص شي نو لومړنۍ خبره په تا سره د سټارټ سکرین راځي. کله چې سټارټ سکرین راشي نو ته چېرې دا خو سټارټ سکرین دی زه ډیسکټاپ ته ځم نو په دې کې یو ایپس یو ټرایلز موجود دی. کله چې ته په دې باندې کلیک وکړې نو ته کولی شي چېرته لاړ شي؟ ډیسکټاپ ته لاړ شي. ګوره دلته راشي ته په دې سټارټ سکرین باندې ودرېږه په دې کې یو آیکنس یا یو ایپس موږ سره موجود دی چې کله هم په دې باندې ته کلیک وکړې نو دا به چېرته تا بیایي؟ ډیسکټاپ ته به تا بیایي. چې کله ډیسکټاپ ته راغلی نو بیا دې کې ته خپل کار کولی شي او که بیا ته غواړې چېرې زه سټارټ سکرین ته لاړ شم نو بیا هم ته کولی شي سټارټ سکرین ته لاړ شي. زه راځم دې ډیسکټاپ ته راځم. په دې ډیسکټاپ ته خبره کوم چې په دې وینډوز 8 په دې ډیسکټاپ کې موږ سره څه موجود دي. دا خو موږ دا خبره وکړه چې په سټارټ سکرین کې څه موجود دي. کله چې زه ډیسکټاپ ته راشم نو بیا په ډیسکټاپ کې څه موجود دي موږ سره. لومړی تاسو وګورئ ډیسکټاپ کې خو دا سکرین چې کوم تاسو ته ښکاري دا موږ سره موجود دی او په دې کې موږ سره چې کوم دی اعلان دی تاسو کتلی شئ چې یو ټاسک بار دی موږ سره او په دې ټاسک بار باندې چې دی موږ سره څه پراته دي؟ آیکنز پراته دي را سره. دغې ته موږ آیکن ویلی شو دا کوم چې تاسو ته ښکاري. یعنې ګوره دا ایپس و موږ سره یا ټرایلز و او دا چې کوم دی موږ سره چې دی د ډیسکټاپ آیکنز دي را سره او د ټولې ایرې ته بیا موږ څه ویلی شو؟ ټاسک بار ورته ویلی شو. یعنې ټولې ایرې ته موږ ټاسک بار ویلی شو او بیا چې په دې کې موږ سره څه موجود دي نو هغې ته چې کوم دی موږ څه ویلی شو؟ آیکنز ورته ویلی شو موږ. لومړی چې کله موږ دلته راشو نو موږ سره موجود چې کوم دی ټاسک بار دی را سره او د ټاسک بار نه بعد چې کوم دی بیا په دې باندې موږ سره څه موجود دي؟ مختلف قسمه آپشن یا کمانډ موږ سره موجود دي. تاسو ګورئ لومړی په دې کې موږ سره آیکنې موجودې دي چې کله موږ یو آیکن اوپن کړو هغه به چېرته راځي سره؟ دا په ټاسک بار راځي سره او د ټاسک بار د لارې ته یو آیکن چې کوم دی سکرین ته وړاندې کولی شي او د ټاسک بار د لارې کولی شي چې ته بیرته دا څنګه کړي؟ ماینیمایز کړي د سره. بل دا چې کله موږ دلته راشو نو په دې کې تاسو سره دا ایرې دي دا مختلفې ایرې د سره دغې ایرې ته موږ نوټیفیکیشنز ایرې ورته ویلی شو. څه ورته ویلی شو موږ؟ نوټیفیکیشنز ایرې ورته ویلی شو. دغه ګوره دا بعضې د دغه ډاټ علامه چې کوم یې که نه شو آیکن نه واخله تر دې ځایه پورې دې ته موږ چې کوم دی نوټیفیکیشنز ایرې ورته ویلی شو. په نوټیفیکیشن ایریا کې چې کوم دی تا سره کلاک پروت دی په دې کې تا سره چارجر چارج چې کوم تا ته ښکاره کېږي هغه آیکن پروت دی. بل چې کوم دی د بیټري والا چې کوم خبره ده هغه پرته دی تا سره. بل تا سره د ساوند یا د انټرنیټ چې کوم وایرلیس دی هغه در سره پروت دی. نو دغه خبرې تا سره دلته شو کېږي چېرې انټرنیټ شته که نشته دی. نو ته فلحال کتلی شي چې انټرنیټ ما سره څنګه دی؟ موجود دی را سره. ته کتلی شي یاره زما په دې کمپیوټر کې څومره چارج دی نو ته وګوره تا سره چې دی دومره چارج دی چې ته 52% چارج تا سره اوس فلحال موجود دی. همدې طریقې سره تا سره چې کوم دی ساوند دی نو د ساوند ته تیزوالی کموالی دې ځینه کولی شي. نو لنډ دا چې کله موږ دلته راشو وایي د وینډوز 8 چې کوم ډیسکټاپ دی په هغې کې لومړنۍ خبره موږ سره ټاسک بار بیا په هغې کې موږ سره آیکن پرتې دي او د آیکن علاوه چې کوم دا ایریا ده موږ سره هغې ته موږ څه ویلی شو؟ نوټیفیکیشنز ایریا ورته موږ ویلی شو چې په نوټیفیکیشن ایریا کې موږ سره دا شیان هم موجود دی. یو ایډوانس خبره به بیا وروسته تاسو پرې کوئ.
بل دا چې کله موږ دلته راشو نو په دې کې موږ سره آیکن پراته دي څه پراته دي موږ سره آیکنز پراته دي د آیکن د مخکې تاسو ګورئ په دې کونج کې وړه ایره د تاسو صحیح طریقې سره نه ښکاري چې دغه ایرې ته موږ یا دغه بټن ته موږ چې کوم دی ایروپیک بټن ورته ویلی شو ایروپیک بټن ورته ویلی شو او د دې ایروپیک بټن دا کار دی دا وړوکې ایرې د بیا تاسو په خپل کمپیوټر کې چک کړئ دې ته صحیح نه ښکاري کله چې تاسو راشئ فار ایگزامپل په دې کې دا یو فایل تاسو فن کړی وي یا ډېرې سافټویر تاسو فن کړي فار ایگزامپل دا دې مو فن کړو دا دې مو فن کړو د دغه ډېرو سافټویر د اوپن کېدو یا چې هغه تاسو په سکرین باندې وي نو څومره سافټویر په سکرین دي ما سره زه ورته وایم چې دغه ټولې ټاسک بار ته راښکته کړه نو د بټن په واسطه باندې ته کولی شي یا د ایروپیک بټن په واسطه کولی شي دا ټولې ډیسکټاپ ته څنګه کړي راښکته کړي او یا بیرته دا ټولې څنګه کړي ډیسکټاپ ته بیرته شو کړي نو دغه ایروپیک بټن دا کار کوي په دې ایره کې چې کله تاسو سره دا آیکن په ډیسکټاپ باندې وي ته وایي چې دا ټاسک بار ته راښکته کړه او کله چې په ټاسک بار باندې ته وایي چې دا ماته چېرته ویسه دا چې کوم د سکرین ته یوسه نو بیا ته د دې ځای کلیک کولی شي هغه ته هغه آیکن به چې کوم د چېرته یوسي سکرین ته به یوسي یعنې دې کې څلور درې ایرې شو موږ سره یو دا چې موږ سره ټاسک بار دی ټول عمومي بیا چې کوم دی موږ سره نوټیفیکیشن ایرې ده او په دې کونج کې موږ سره کومه ایرې ده ایروپیک بټن چې کوم ورته موږ ویلی شو ایروپیک بټن دا کار کوي چې موږ سره آیکن یې ډیسکټاپ ته یوسه او یا چې کوم دی ډیسکټاپ نه ښکته کړه ټاسک بار ته راوله نو دا خبره شوه موږ سره په دې ټاسک بار کې بیا د دې آیکن یې دی دا سره دلته وګورئ دې ته موږ څه ویلی شو آیکنز ورته ویلی شو دلته خو موږ آیکن ورته ځکه نه شو ویلی چې دا خو موږ سره سافټویر دی که نه دا خو موږ سره چې کوم دی هغه ایپس یعنې اپلیکیشن سافټویر دی یا ساتي دلته هم اپلیکیشن سافټویر موجود دی تا سره که تاسو وګورئ ایډاپروشاپ تا سره اپلیکیشن سافټویر دی که ته وګورئ HTML فیټ چې کوم دی دا موږ سره اپلیکیشن سافټویر دی خو دلته ورته موږ څه وایو آیکن ورته وایو ځکه چې دا موږ سره په ډیسکټاپ باندې پراته دي او کله چې یو سافټویر یا فار ایگزامپل یو فولډر یا ویډیو موږ سره چې کوم دی دلته موجود شوه نو هغې ته به موږ څه وایو هغې ته به موږ آیکنز ویلی شو په ډیسکټاپ باندې دوه رقمه آیکن موجود دي چې یو موږ سره سیسټم آیکن دی او بل موږ سره یوزر آیکن دی سیسټم آیکن هغه آیکن ته وي چې هغه د کمپنۍ لخوا یا د وینډوز 8 سره سم راغلی وي یا د هرې وینډوز سره که هغه 7 ده یا 2000 XP ده که هر یو دي هغې سره راغلی وي یا د کمپنۍ نه موجود وي اپریټنګ سیسټم کې هغې ته موږ سیسټم آیکن ویلی شو لکه مثال کمپیوټر شو موږ سره کنټرول پینل شو موږ سره یوزر فایل شو موږ سره همداسې رسیکل بین شو موږ سره دغې سافټویر ته چې کوم دی موږ کوم رقم سافټویر ویلی شو دې ته موږ سیسټم سافټویر ویلی شو لکه تاسو کمپیوټر لیدلی شئ تاسو رسیکل بین لیدلی شئ دې نه علاوه چې کوم دی تاسو سره په دې کې کنټرول پینل موجود وي دغې رقم آیکنو ته چې کوم دی موږ سیسټم آیکن ویلی شو بل تاسو سره یوزر آیکن دی نو یوزر آیکن باندې مې مخکې درته خبره وکړه هغه شی چې د یوزر دخوا یوزر هغه چاته ویل کېږي چې هغه استعمالوونکی وي که نه کله چې د یوزر دخوا یو آیکن جوړ شي په ډیسکټاپ باندې دې ته موږ یوزر آیکن ویلی شو لکه مثلا ته وګوره دغه ویډیو دی ما سره یا دغه پکچر یې ما سره پرتې دي یا دغه ایډاپ والا فوټوشاپ سافټویر یې ما انسټال کړي دي نو دغه سافټویر یې ټولې چې ما انسټال کړي دې ته زه کوم رقم آیکن ویلی شم یوزر آیکن ورته ویلی شم که ویډیو پکچر ټولو ته موږ آیکن ویلی شو او یوزر آیکن ورته ویلی شو او دوی سیسټم آیکن دی نو ته دا سیسټم آیکن دلته کتلی شي چېرې ما سره ده بیا فرق د دې څه شو فرق دا چې یو خو تا انسټال کړه بل د کمپنۍ له لارې راغله بل فرق دا دی چې دغه سیسټم آیکن تا سره ډیلیټ کېدلی شي خو بیرته ډېر په اسانه طریقې سره راتللی شي او یوزر آیکن چې یو ځل ډیلیټ شي هغه بیرته بیا نشي راتللی ولې چې دا تا جوړ کړه او بیرته تا څنګه کړله ختم کړله او دغه سیسټم آیکن داسې وي چې کله ته د دې سره دا ختم کړي ډیلیټ کړي نو ګوره مثلا دا کمپیوټر دی که دا ډیلیټ کړم نو دا بیرته ډېر په اسانه طریقې سره ته راوستلی شي بلکې تا سره که چېرته یوزر آیکن ډیلیټ شي نو هغه یوزر آیکن بیرته موږ په اسانه طریقې سره نشو راوستلی مثلا دا آیکن ما سلیکټ کړلو او دا مې ډیلیټ کړو دې ځای یا فار ایگزامپل ریسیکل بین ما سلیکټ کړلو او دې ځای نه مې څه کړلو ډیلیټ مې کړو نو مطلب هغه آیکن ما سره د دې ځای نه ختم شلو اوس په کمپیوټر کې زما ډرایوونه موجود دي په هغې کې خو زما ډیټا موجوده ده نو یو خو دا چې هرې طریقې له لارې ته راتلی شي ورته که سرچ د لارې غواړې چې کمپیوټر ته لاړ شم هلته هم تلی شي سرچ د لارې تلی شي او که د سرچ د لارې نه غواړې نو ته کوی چې دا آیکن بیرته دلته راولم نو زه تاسو سمپل یو خبره کوم چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ پرسونلایز ته راشئ او په دې چیټ ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړئ نو په دې کې یو آپشن دی چې هغې ته موږ کمپیوټر ویلی شو به دا آپشن تا سره آف شوی دا بیرته ورته آن کړي او د دې آن کېدو نه بعد به دا اپلای کړي دا به اوکې کړي نو ګوره تا سره به چې کوم دی هغه آیکن څنګه شي بیرته را به شي در سره نو تاسو د کمپیوټر لیدلی شئ که نه چې بیرته موږ سره دلته موجود دی راغلی دی یعنې دا سیسټم آیکن دی سیسټم آیکن موږ سره نه ډیلیټېږي را سره
بل تا سره یوزر آیکن وي لکه مثلا یو فولډر تا جوړ کړلو یا فار ایگزامپل یو فایل تا جوړ کړو دا فایل دی که دا ته ډیلیټ کړي دا فولډرز دا فولډر ما جوړ کړی دی که زه دا شیفټ ډیلیټ کړم او دا ختم کړم نو د دې راوستل به بیا یو سافټویر په واسطه کېږي که هغه ریکوري ده یعنې د ریکوري په واسطه باندې بېرته کولی شي راولې خو که بیا هم تا په کمپیوټر کې پارټیشن وکړلو دا ډرایبونه دې ټول فارمیټ کړل بیا ته نشي کولی شي دا بېرته راولې نه د سافټویر په واسطه راوړی شي او نه د کومې بلې لارې ته دا دلته راوړلی شي بلکې که ځای په ځای تا دا ډیلیټ کړو او سافټویر دې انسټال کړو بېرته ته راوستل غواړې نو ته کولی شي خو دغه سیسټم آیکن دپاره نه د سافټویر ضرورت شته دی او نه موږ سره د بل څه موږ سمپل طریقې سره کولی شو چې دا بېرته څنګه کړو دلته راولو نو موږ په ډیسکټاپ باندې دوه رقم آیکن لرو چې یو سیسټم آیکن دی بل یوزر آیکن دی بیا سیسټم آیکن او یوزر تر آیکن ته ماته فرق وي چې د دې ترمنځ موږ سره څه فرق دی بل تاسو ګورئ د دې چې کوم خپل سیټینګ دی د ډیسکټاپ چې کوم سیټینګ کېږي هغه به د دې مرچنډایز نه کېږي موږ سره مختلف قسم مرچنډایز دي یعنی کله چې تاسو د مرچنډایز استعمال کوئ چې په هر ځای کې درېدلی د هماغې سیټینګ به تاسو سره کوي زه په ډیسکټاپ باندې درېدلی یم اوس که زه دلته راشم د دې سیټینګ به کېږي د ډیسکټاپ که زه چېرته په ایپس کې درېدلی یم یا په د سټارټ سکرین کې درېدلی یم اوس به ماته د سټارټ سکرین سیټینګ کوي دلته چې زه راشم او که چېرته په یو ایپ باندې کلیک کړم یا په یو ټرایلز باندې کلیک کړم بیا به د هغې سیټینګ تا سره کوي نو ګوره دلته ته راشه په دې سیټینګ باندې کلیک کوه په پرسونلایز باندې کلیک کوه د دې پرسونلایز تا سره بدل دي او که چېرته مثلا ته ډیسکټاپ ته راشې په ډیسکټاپ کې ته مرچنډایز ته راشي او بیا د سیټینګ ته راشي او بیا په پرسونلایز باندې کلیک کړو د دې پرسونلایز تا سره بدل دي وجه موږ سره چې ده هغه وجه دا ده موږ سره چې دلته چې دی د ډیسکټاپ سیټینګ دی او هلته تا سره د سټارټ سکرین سیټینګ دی تا سره نو د سیټینګ دپاره تاسو کولی شئ چې د دې نه سیټینګ وکړئ تاسو کولی شئ چې د مرچنډایز نه د دې مکمل څه وکړئ سیټینګ ځان سره وکړئ ځان سره بل که چېرته مثلا ته وایې چې د دې نه سیټینګ نه کوم نو تا سره په وینډوز 7 کې یو مینو و چې هغې ته موږ پاپ اپ مینو ویلی شو یا ورته موږ سب مینو ویلی شو اوس دلته وینډوز 8 کې هم موږ سره موجوده ده کله چې ته رایټ ټیک وکړي د رایټ ټیک نه پات چې کوم دی ته د پاور نه والا تر پرسونلایز پورې دغې ته موږ کوم رقم مینو ویلی شو پاپ اپ مینو ورته ویلی شو یا ورته موږ سب مینو ورته ویلی شو نو په دې کې موږ سره دا مختلف قسمه کمانډ آپشن دي چې دغه کمانډ یا دا آپشن صرف د ډیسکټاپ د سیټینګ دپاره یا د ډیسکټاپ د برابرولو دپاره موږ څه کوو استعمالو یا د ډیسکټاپ د سکرین ریزولوشن دپاره چې دا به څنګه برابرېږي موږ سره دا موږ د پاپ اپ ویډیو د لارې جوړولی شو نو هم د دې ځای نه ته د دې استعمال کولی شي او که د دې ځای نه ته استعمال نه کړې د دې کې تا سره مرچنډایز موجود دی ته د دې ځای نه استعمال هم کولی شي چې ته دا وکړې ځان سره نو زه لومړی راځم چې کله تاسو سټارټ اخلئ نو هغه به د مرچنډایز نه وي یعنې د ډیسکټاپ د سیټینګ نه به وي چېرې څنګه به د ډیسکټاپ سیټینګ کېږي دویمه خبره به چې کوم ستاسو وي نو هغه به چې کوم دی د اپلیکیشنز یا چې کوم دی موږ سره د سټارټ سکرین سیټینګ به وي لومړنۍ خبره چې کوم ده هغه د ډیسکټاپ سیټینګ ده موږ سره په ډیسکټاپ سیټینګ کې تاسو ګورئ لومړی چې کوم دی موږ سره سرچ شیر سټارټ ډیوایس سیټینګز تاسو ګورئ په دې کې موږ سره لومړی خبره ده چې ده سرچ ده کله چې تاسو یو سافټویر لټوئ په خپل کمپیوټر کې یا فار ایگزامپل یو ویډیو تاسو سرچ کوئ د زه هم چېرې ما سره چې کوم دی د سرچ د لارې پیدا کړو چې کله ته په سرچ باندې کلیک وکړي نو تا ته وایي ته څه شی لټوې فار ایگزامپل زه ورته ما ته چې کوم دی کورولډرا راته را پیدا کړو کورولډرا په باره کې چې څومره سافټویر دي هغه ټول یې ته اعلان دې کتلی شي سرچ کې تا ورکړو کورولډرا او د کورولډرا د بعد ته وګورې دغه سافټویر چې څه موجودې وي هغه ټول یې تا ته کورولډرا درکړي کورولډرا ګرافیک سویټ ایکسپور یوز ګوایډ پی ډي ایف چې هر یو تا سره په کار وي دې ځای نه ته کلیک کولی شي که ته مثلا ته ورته ورکړې چې ما ته مایکروسافټ ورډ راکړه نو زه به ورته ولیکم فار ایگزامپل چې مایکروسافټ ورډ یا آفیس ورډ پروګرام ماته راکړه 2001 دې طریقې سره یعنې سرچ دی چې تاسو هر نوم ورته ورکړئ زه ورته وینورډ لیکم نو وینورډ هم همدا دی درسره یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ایکسل پروګرام ماته سرچ کړو نو ته به ایکسل ولیکي نو تا ته اعلان دی ایکسل پروګرام درکړي یعنی سرچ پروګرام د لارې موږ کولی شو چې هر قسم سافټویر چې دی هغه څنګه کړو پیدا کړو یا فار ایگزامپل موږ سره په یو ډرایو کې را سره د یو ویډیو نوم وي نو د هغې ویډیو نوم ته ورته ورکولی شي ورته فار ایگزامپل ما سره چې کوم دی ګرافیکس په نوم باندې چې دی هغه راته وښایه صرف د ګرافیکس نو ته به دا نور ته ختم کړي د ګرافیکس په نوم باندې چې څه سره موجود دي نو اعلان دې تا ته وایي چې ګرافیکس کارت دی د سره نو ته په دې کلیک کولی شي یعنې هر څه چې تا سره موجود دي هغه ټول تا ته سرچ کوي او هغه تا څنګه کړي سرچ د لارې شو کوي د سره نو د سرچ د لارې موږ کولی شو چې موږ یو سافټویر پیدا کړو
یعنی تاسو یو سافټویر اوپن کول غواړئ نو سمپل ورته چې ایډا فوټوشاپ نو ته ایډا فوټوشاپ ورته ورکړه دلته کلیک وکړه نو چې ایډا په باره کې څومره سافټویر دي نو هغه د دې ځای نه څه کولی شي اوپن کولی شي یعنی سرچ دا کار کوي چې کله یو سافټویر تاسو لټوئ او هغه سافټویر بیا تاسو اوپن کوئ د دې لپاره بیا موږ څه استعمالو سرچ کمانډ استعمالولی شو دا موږ سره د ډیسکټاپ سرچ دی کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ نو ګوره پروګرام به تاسو سره څنګه شي اوپن به شي درسره نو کله چې تاسو سرچ کوئ د ډیسکټاپ د لارې نو تاسو دې ځای نه سرچ په خپله خوښه باندې کولی شئ بل دویمه خبره چې کوم ده هغه د شیر ده موږ سره د شیر مطلب موږ سره دا دی کله چې موږ غواړو د انټرنیټ د لارې یا د فیسبوک د لارې یا فار ایگزامپل د هاټ میټ د لارې خپل عکس بل نفر ته ولیږو یا یو ویډیو د موږ سره هغه د خپل ویډیو چې کوم دی یو بل نفر ته لیږم یا زه بل نفر سره هغه ویډیو شیر کوم د دې شیر کولو دپاره چې کوم دی تاسو د شیر کمانډ نه استفاده کولی شئ کله چې تاسو پر شیر باندې کلیک کوئ فلحال ما سره اکاونټ مې نشته دی پر ایمیل باندې زه کلیک کوم نو دې تاسو سره اوپن شي چې کله تاسو سره خپل اکاونټ موجود وي نو دلته تا نه یو پوښتنه کوي چې ته ورکړه خپل پاسورډ او هغه د پاسورډ نه علاوه چې کوم د آی ډي ورته ورکړه کله چې آی ډي خلاصه کړي ته نو بیا تا ته هلته وایي چې سلیکټ که عکس سلیکټ کړې نو عکس به سلیکټ کړي که ایم ایچ سلیکټ کړې ایم ایچ او که ویډیو سلیکټ کړې نو ویډیو به سلیکټ کړي پکې مثلا تا ویډیو سلیکټ کړه د ویډیو نه بعد چې کوم نفر ته ته دا شیر کړې یا کوم نفر ته ورکړې هلته تا ته سرچ کمانډ درکړی نو هغه نفر به ته سرچ کړي هغه نفر به تا سره په آی ډي کې لکه فیسبوک چې کوم موږ استعمالو که نه په فیسبوک کې به تا سره ایډ وي هغه نفر به سرچ کړي او هغه ویډیو چې کوم ده هغه به هغه ته څنګه کړي سینډ به کړي ورته لکه عام طور باندې کوم فیسبوک کې موږ میسج چاته سینډ کوو یا فار ایگزامپل ویډیو چاته سینډ کوو که نه په همدې ترتیب سره د دې شیر نه هم استفاده کولی شو چې یو نفر ته ته یو سپیشل خاص شی لیږي نو د هغه خاص شي د لیږلو دپاره چې کوم دی تا سره څه استعمالیږي شیر استعمالیږي په عام طور سره چې کوم دی ته به دې کې اکاونټ لري نو اکاونټ چې کله تا سره موجود وي بیا دلته صرف دوه پوښتنې دي تا نه یو دا چې موږ سره پاسورډ او بل دا چې موږ سره آی ډي نو دغه دوه شیان چې ته ولري ته کولی شي چې د دې ځای څه وکړي خپله هغه معلومات ورسینډ کړي ورته که هغه تا سره په هاټ میل کې آی ډي وي که هغه تا سره په جیمیل کې وي که په یخو کې که په هر څه کې موږ سره آی ډي وي نو تاسو به چې کوم دی د دې لارې کولی شئ چې هغه خپل میسج یو نفر ته په اسانه توګه څنګه کوي ولېږئ سینډ یې کړئ سره نو شیر مطلب دا دی که یو نفر تاسو نه پوښتنه وکړي د دې مطلب دا دی چې موږ یو خپل پکچر یو بل نفر ته څه کولی شو لېږلی شو یا یو خپله ویډیو چې کوم دی هغه بل نفر ته موږ شیر کولی شو او لېږلی شو د دې لارې بل تا سره سټارټ نو د سټارټ مطلب دا چې کله موږ دې سټارټ سکرین ته راځو که نه دلته نو زه ورته یاره سټارټ سکرین ته د دې لارې راځم نو ته راشه دلته په دې سټارټ باندې کلیک کړه کله چې په سټارټ کلیک کړې نو دې به چېرته راځي سره سټارټ سکرین ته راځي او که ډیسکټاپ ته ځې نو بیا تاسو دلته آیکن لرئ په ډیسکټاپ باندې کلیک کړه نو بېرته به ډیسکټاپ ته لاړ شي او که سټارټ سکرین ته راځئ نو تاسو به راشئ په سټارټ باندې به کلیک وکړئ نو بېرته به دا چېرته راځي در سره ډیسکټاپ ته راځي در سره بل تاسو ګورئ ډیوایس دي در سره ډیوایس مطلب دغه سمپل خبرې دي موږ سره د ډیوایس مطلب دا چې کله تاسو د کنټرول پینل ته راشئ په دې کنټرول پینل کې موږ سره یو دوه کمانډ موجود دي چې یو ته موږ ډیوایس اینډ پرنټر ویلی شو او بل ته موږ پروجیکټر ویلی شو ګوره په دې کې ډیوایس اینډ پرنټر تاسو سره موجود دي چې په دې باندې به ون بای ون انسټالیشن باندې به تاسو خبره کوئ چېرې موږ یو پرنټر چې دی خپل کمپیوټر سره څنګه کنیکټ کولی شو او بیا د هغې په واسطه باندې موږ څنګه کولی شو چې پرنټینګ وکړو لکه مایکروسافټ ورډ کې موږ څه لیکل کړي وي او هغه لیکل زه غواړم چې پرنټ کړم سمپل زه تاسو ته وښیم کله چې مایکروسافټ ورډ ته لاړ شي او یو پیج د ډیزاین کړو مثلا دلته ما دا لیکل وکړل او دا لیکل زه پرنټ کول غواړم نو تا سره خو چې پرنټر په هر یو پرنټر خو دا نه پرنټ کېږي که نه چې کوم پرنټر تا سره په کمپیوټر کې انسټال وي او کوم پرنټر تا سره موجود وي نو په هغه پرنټر به دا پرنټ کړي نو که ته راشي فار ایگزامپل د اپیس بټن ته راشي او په دې پرنټ باندې ته کلیک وکړي نو ګوره دلته تا نه لومړی د پرنټر نوم پوښتنه کوي چې یاره کوم پرنټر ستا په کمپیوټر کې انسټال دی مثلا که تا سره ایچ پی والا پرنټر انسټال وي نو دلته به ایچ پی پرنټر انتخاب کړي او په اوکې باندې به کلیک کړي نو ورکه به تا سره پرنټ شي که ته چېرې دغه انتخاب چې کوم دی دا انتخاب زه د دې ځای نه کوم دا انتخاب زه د دې ځای نه کوم چېرې ما سره دا پرنټر انسټال دی فار ایگزامپل تا ته د پرنټر خبره کوي چې کله تا سره هغه پرنټر انسټال وي موجود وي در سره فلحال ما ته وایي چې تا سره پرنټر نشته دی یعنې دې کوم ایپس نشته بلکې پرنټر ما سره هلته موجود دی انسټال هم دی در سره کویک بک په نوم باندې یو پرنټر دی ما سره انسټال دی کوم چې د وینډوز 8 ایپس کې چې کوم پرنټر دی که نه یا هغه دې لپاره چې کوم سافټویر دی هغه دلته موجود نه دی در سره کله چې هغه ایپس تا سره موجود وي یا د هغه تا د مایکروسافټ
د سایډ نه هغه ایپس را ډاونلوډ کړی وي یا سافټویر دې ډاونلوډ کړی وي هغه ته انسټال کړي نو هغه تا سره دلته راتللی شي. کله چې هغه دلته راغلو نو ته د دې نه هم کولی شي چې هغه پرنټر انسټال کړي او آینده کې هلته دې څه وکړي استفاده وکړي. او کله چې ویره زه پرنټر انسټالوم نو سمپل طریقه دا چې کنټرول پینل د لارې موږ کولی شو چې یو پرنټر انسټال کړو. دا په وینډوز 7 په عامو ورژنو کې هم د ډیوایس ان پرنټر خبره وه چې کله یو پرنټر ته انسټالې نو دې نه هم کولی شي دا پرنټر ځان سره څنګه کړي انسټال کړي په اسانه طریقې سره. نو د پرنټر انسټالیشن ګوره ما سره دا کویک بوکس په نوم باندې یو پرنټر انسټال دی. نو دا فلحال دی که دا سره انسټال وي نو دا به انتخاب کړي او که چېرته دا سره انتخاب وي نو ته دې انتخاب دې نه کولی شي. نو ما سره چې کوم دی فلحال چې هر یو پرنټر که زه ما سره دا پرنټر نو سیټ از ډیفالت پرنټر نو زه دا انتخابوم. که دا انسټال وي رسوله نو زه به دلته چې کوم دی سیټ از ډیفالت پرنټر دا انتخاب کوم. دلته چې کوم انتخاب د سره کېږي همدې طریقې سره چې کوم دی تا سره په دغې مرچنډایز کې په ډیوایس کې په پرنټر کې هم همدارکه انتخاب کېږي. خو د دې لپاره به موږ سره څه موجود وي سافټویر به موجود وي. د وینډوز 8 چې کوم ایپس دی که نه هغه سافټویر به موجود وي نو بیا موږ کولی شو چې د دې نه څه وکړو استفاده موږ وکړو. نو فلحال ما ته دې کوم سافټویر نه دی راکړی چې زه دا څنګه کوم د دې نه چې کوم دی هغه پرنټر یا انسټال کړم او یا د پرنټر انتخاب ورته وکړم. بل تا سره پلی مطلب دی چې موږ مختلف قسمه دا مطلب چې کوم سټرام کوډک دی موږ سره دا خپل ویډیو پکې اوپن کړو یا پر ایگزامپل ویلسی ده یعنی مختلف قسمه سافټویر دي چې دا هغه سافټویر په واسطه باندې موږ خپل ویډیو اوپن کړو. مثلا دا ویډیو د ما سره او زه دا ویډیو د دې ځای نه اوپن کوم نو ته دا ویډیو کتلی شي دا موږ سره په ویلسی کې فلحال اوپن شوله. که زه مثلا دلته راشم یو بله ویډیو اوپن کوم هغه به کیدای شي ما سره چې کوم دی په میډي پلیئر کې اوپن شي را سره. بیا تا سره چې کوم دی دغه وینډوز 8 چې دا خپل میډي پلیئرس لري خپل هغه سافټویر لري چې په هغې کې ته کولی شي چې دا خپله ویډیو څنګه کړي اوپن کړي ځان سره. که ته په پلی باندې کلیک کړي نو فلحال دې کوم سافټویر نه دی ورکړی چې ته دا ویډیو اوپن کړه خو دلته موجود دی. که زه بعضې ویډیو وګورم مثلا دلته د کمپیوټر ته راځم رایټ کلیک دی اوپن ویب ته راځم نو ګوره دغه ویډیو په نوم باندې چې کوم سافټویر دا د وینډوز 8 خپل ایپس دی په دې کې ته دا ویډیو اوپن کولی شي. کله چې دا تا سره فعاله وي فلحال ما سره وایرس والی دی نه به اوپن کېږي را سره. یا تاسو وګورئ دا ویډیو تاسو سره په دې وینډوز 8 ایپس کې اوپن کېدلی شي. ها نو دې ما سره سافټویر دغه ایپس چې کوم د وایرس والی نه اوپن کېږي. نو تاسو دې ځای نه کتلی شي چې دغه ایپس چې کوم دی یا دغه سافټویر د وینډوز 8 دی موږ سره چې کله موږ وینډوز 8 فرش وکړو انسټال یې کړو دا سافټویر به تا سره کار کوي. او څومره ویډیو چې ستا په کمپیوټر کې شامل دي دغه ویډیو به چې کوم دی به څه شي اوپن کېږي تا سره په د وینډوز 8 ایپ باندې به اوپن کېږي تا سره چې کوم دغه موږ سره تا ته ما وښودلو د ویډیو په نوم باندې چې کوم را سره. فلحال خو ما سره کار ځکه نه کوي چې ما سافټویر انسټال کړي وایرس والی دی. نو کله چې تاسو د دې لارې تاسو دا اوپن کوئ نو ګوره دلته هم کولی شي په ویډیو رایټ کلیک وکړئ او دلته په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به چې دی په وینډوز 8 یو خپل سافټویر لري چې په هغې کې به دا ویډیو تاسو سره څنګه شي اوپن شي. او اکثره ټایم چې کوم موږ آډیو ویډیو چې کوم دی هغه په دې باندې کتلی شو. آډیو چې کوم ویډیو وي که نه هغه ویډیو هم کتلی شو آډیو هم کتلی شي. خو چې کوم موږ سره ریزولوشن د ویډیو دی هغه ریزولوشن بیا په دې کې تاسو سره صحیح طریقې سره نه ښیي. نو د دې لپاره چې کوم دی په دې باندې موږ آډیو ویډیو په صحیح طریقې سره کتلی شو. نو دلته ما سره په دې مرچنډایز کې هم دا خبره کوي چې تا سره داسې یو سافټویر موجود دی چې هغه ته استعمال کړي د ویډیو د اوپن کولو لپاره. نو ما ته فلحال وایي چې را وینډوز 8 کې خو داسې کوم ایپس یا داسې سافټویر نه دی انسټال شوی چې هغه ویډیو ته د دې لارې څنګه کړي استعمال کړي یا چې کوم دی د دې په واسطه باندې ته یو ویډیو د دې نه اوپن کړي ځان سره. نو فلحال ما سره څه وایي یو کین اونلی پلی فرام ایپس ته صرف د ایپ نه کولی شي او ایپ ما سره دلته نه دی موجوده. هغه ایپ تا ته کوم یو ښیي چې ایره ته د دې ایپ نه کولی شي. ایپ تا ته دا دی چې کله ته په ویډیو باندې رایټ کلیک وکړي اوپن ویب ته راشي او په دې ویډیو باندې کلیک کړي دا ایپ درته ښیي چې ته صرف اوس کولی شي چې د دې ځای نه ته دا ویډیو اوپن کړي. او تا سره داسې سافټویر نشته چې هغه ته د مرچنډایز د لارې انتخاب کړي او هلته د هغې ویډیو ته ورباندې اوپن کړي. نو دا موږ سره خبره کوي. بل پروجیکټ دی کله چې مثلا موږ سره مختلف قسمه پروجیکټ اوس ګوره ما سره یو ایل سی ډي دی او بل سره څه دی کمپیوټر ډسپلی ده. څو ډسپلی کنیکټ دی فلحال موږ سره 2 ډسپلی کنیکټ دی را سره. دغه خبره په وینډوز 7 کې په هر یو کې عامه خبره ده او دلته ما سره هم موجوده ده. نو ګوره ما ته وایي چې پی سی سکرین انلی تا سره دغه دې ته موږ پی سی سکرین ویلی شو چې کوم درته ښکاري. په لومړي سر کې تاسو وایي چې پی سی سکرین انلی که ته په دې باندې کلیک کړي نو ما ته به صرف اوس د کوم سکرین ښیي پی سی سکرین به ښیي. ما ته د کمپیوټر سکرین ښکاري خو هلته تاسو سره سکرین شته نشته را سره هغه دې آف کړلو.
یاره که زه هم چې دا مخه یا دې طریقې سره که زه ډیوایس ته راشم پر پروجیکټ باندې کلیک کوم دویم تا سره ډوپلیکیټ خبره کوي تاسو ته به زه وښیم ګوره موږ سره ډوپلیکیټ خبره ده دویمه که زه چېرته ډیوایس ته راشم او په ډیوایس کې په دې پروجیکټ باندې کلیک کوم لومړی پی سی سکرین اونلی صرف د سکرین دا ماته ښیه د پروجیکټر مه ښیه یا د ایل سی ډي والا چې کوم ډسپلی ده هغه مه شو کوه ډوپلیکیټ مطلب دا چې ام هغه ښیه راته ام دا سکرین راته ښیه نو ګوره دغه سپینه علامه چې کوم په دې کې راغلې ده په دې کې موږ سره صرف په کمپیوټر کې ده په دې کې نشته دی یعنې مطلب دی چې دی به تا سره چې دی د پروجیکټر یا د ایل سی ډي والا ډسپلی نه شو کوي صرف موږ سره د کمپیوټر ډسپلی به شو کوي ډوپلیکیټ کې دغه دواړه علامې شته دي نو موږ کولی شو دې لارې دواړه وګورو بیا تا ته وایي چې ایکسټینډ مطلب ته موږ چې دی یو پروجیکټ دی چې هغې ته موږ په عام طور سره د غټ پروجیکټر چې کوم دلته خو نشته دی په امریکن کې دا یوز کېږي تا سره چې هغې ډېر غټ سکرین تا سره شو کوي په غټ ډسپلی وي تا سره د هغې دپاره دا استعمالېږي دلته هم ته کولی شي خو هغه آیکن به تا ته نه ښیي په ډیسکټاپ چې کوم آیکن موجود دی که نه هغه به نه شو کېږي ولې چې د دې سایز وړوکی دی او هغې دپاره چې کوم دی غټ سکرین پکار وي نو ته ګورې چې په ایکسټینډ باندې کلیک وکړي تا سره شو کېږي خو آیکن یې خبرې چې کوم ده هغه تا سره نشته دی او که آیکنز خبرې نو ګوره هغه ریکارډ چې کوم دی تا سره نیمي راغلل ولې چې د دې سکرین تا سره وړوکی دی او د دې ایکسټینډ دپاره چې کوم دی هغه غټ پروجیکټر پکار دی کله چې هغه پروجیکټر تا د خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړو چې هغې څومره ډسپلی ورکولی شي هغه ډسپلی والا پروجیکټر چې هغه غټه ډسپلی ورکوي نو د هغې دپاره به تاسو بیا څه انتخابوئ په ډیوایس کې ایکسټینډ به تاسو انتخاب اوس عام پروجیکټر دی چې کوم تاسو سره دا دی دې ریزولوشن موږ سره کم دی د دې لپاره چې کوم دی تاسو ډوپلیکیټ انتخابولی شئ خو چې کوم غټ پروجیکټر وي د هغې ډسپلی تاسو سره غټ وي د هغې لپاره بیا تاسو څه استعمال کوئ ایکسټینډ والا تاسو انتخابولی شئ درېیمه خبره تاسو سره چیک کړئ څلورمه سیکنډ سکرین آنلی د سیکنډ سکرین آنلی تاسو وګورئ په پروجیکټر کې موږ سره دا علامه شته خو په کمپیوټر کې نشته را سره نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو د کمپیوټر ډسپلی به تاسو سره کار نه کوي او د پروجیکټر یا د ایل سی ډي والا چې کوم ډسپلی ده هغه به موږ سره کار کوي صحیح ده که او که زه هم چېرې ما سره باید دواړه کار وکړي نو ته به داسې طریقه وکړي چې را به شي بېرته دلته د مرچنډایز ته به راشي او د مرچنډایز نه بعد چې دی په دې ډیوایس باندې به کلیک کړي او د ډیوایس نه بعد چې دی ته په دې پروجیکټر کلیک کړي زه ورته هم څومره دواړه راته وښیه ډوپلیکیټ چې کله ته په ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړي نو هم تا سره چې کوم دی اوس پروجیکټر موجود دی او هم تا سره اوس د کمپیوټر چې کوم ډسپلی ده هغه هم څنګه شو موږ سره کنیکټ شو را سره موجود را سره یعنې ګوره ما درې خبرې په دې کې تاسو ته وکړې په ډیوایس کې یو فلای خبره وه د سره بل د پرنټ خبره وه او درېیمه خبره چې کوم ده هغه د پروجیکټ وره سره په فلای کې چې کوم دی د وینډوز 8 چې کوم ایپس دي هغه نشته دی سره سافټویر د دې نشته چې موږ د دې استعمال وکړو پرنټ کې موږ سره هم د دې سافټویر نشته خو دا پرنټ یې موږ دلته راکړی دی او پروجیکټ کې تاسو وګورئ دغه چې کوم دی موږ سره موجود دی فلحال کله چې تاسو دا کنیکشن د دې نه وباسئ د دې ایل سی ډي یا د پروجیکټر نو بیا به ته کې تاسو سره صرف یو کار کوي چې هغه به څه د سره پی سی سکرین آنلی به وي د سره خو کله چې دې سره ته یا ایل سی ډي کنیکټ کړي د کیبل د لارې یا ته پروجیکټر کنیکټ کړي نو بیا به چې کوم دی هم تاسو سره ډوپلیکیټ کار کوي هم به تاسو سره ایکسټینډ کار کوي او هم چې کوم دی تاسو سره سیکنډ سکرین آنلی ټول به کار کوي ولې چې دا خبره د چی نه موږ سره د ایل سی ډي او د پی سی خبره ده موږ سره د پروجیکټر خبره دا شوه کله چې موږ ډسپلی غواړو چېرې یو شو شي بله شو نه شي نو د هغې لپاره بیا تاسو د څه نه استفاده کولی شئ د پروجیکټر نه یا ساتي کله چې تاسو په کمپیوټر کې وي جی اے نه وي انسټال بیا به تاسو د پروجیکټ کې درته وایي چېرې نشته دی دا ایپس تا سره او کله چې تاسو د وي جی اے انسټال وي نو بیا تا ته وایي چېرې ته دا پروجیکټر کې کومه ډسپلی کنیکټ کول غواړې وي جی اے خو پېژنې که نه په عام طور سره چې دا ګیمونه کار نه کوي یا فار ایگزامپل دا کوم چې پروجیکټر کله چې تاسو په کمپیوټر کې دا وي جی اے نه وي انسټال نو ته ایل سی ډي سره د خپل کمپیوټر نشي کنیکټ کولی د پروجیکټر سره نشي کنیکټ کولی هغه ویډیو داسې خیره خیره درته ښیي که نه د هغې دپاره به ته ضرور وي جی اے انسټال یې کله چې وي جی اے انسټال شي نو بیا پروجیکټر والا کار کوي او کله چې پروجیکټر وي جی اے ته نه انسټال یې نو بیا به تا ته وایي چېرې تا سره یو کین اونلی فرینډ فرام ایپس بس دا خبره به درته کوي او کله چې تا سره وي نو بیا به دې دپاره تاسو څه کوئ پروجیکټ به تاسو سره ضرور دغه 4 یا 15 خبرې به په دې کې موجود وي او د دې نه تاسو استفاده کولی شئ لومړنۍ خبره موږ سره د پلی وه او دویمه خبره د پرنټ وه او درېیمه خبره موږ سره د چی وه د پروجیکټ وه نو موږ په ایپس کې چې کوم دی د سرچ نه والا تر ډیوایس پورې سرچ یو سمپل پروګرام ته سرچ کې شیر چې یو خپل پکچر یو بل نفر سره شیر کې او سټارټ مطلب چې زه سټارټ سکرین ته ځم
او درېمه خبره موږ سره یا څلورمه خبره چې کوم ده هغه ډیوایسز ده چې د دې مطلب موږ سره دا دی چې کله موږ غواړو چې یو پرنټر کنیکټ کړو یا یو ویډیو د وینډوز 8 د ایپس د لارې اوپن کړو او یا موږ چې کوم دی پروجیکټر ډسپلی وګورو چې کومه ډسپلی کنیکټ شو کومه ډسپلی کنیکټ نشي نو د دې لپاره موږ څه استعمالو پروجیکټ استعمالولی شو خبره ورپسې چې کوم دی موږ سره بس دی که زو مخکې انف